بسم الله الرحمن الرحیم. یو بله ویډیو د فنکشن باندې پارت 5 ده. خیر دلته ما پارت 4 لیکلی. دغه درې قسمه موږ سره پاتې ول. د یوزر ډیفاین ټایپس دي، درې قسمه ټایپس پاتې ول. functions with arguments and with no return type. اوس no return type موږ سره باید موجود وي او arguments هم پکې وي. مخکیني کې arguments نه ول او return type دواړه نه ول. اوس موږ سره وایي چې arguments دې پکې وي خو return type دې پکې نه وي. نو دې لپاره همدا خپل هغه ته راځم. کوم مخکینی کار چې موږ کړی و هغه باندې تاسو پوه شوي یاستئ. دا اوس زه لرې کوم دې ځای نه او همدارنګه دا هم لرې کوم او دا دې ځای نه فنکشن ډیفینیشن هم لرې کوم. موږ سره درې څیزونه مهم دي: فنکشن ډیکلریشن، فنکشن کالینګ او فنکشن ډیفینیشن. ګورئ یو بله خبره یاد ولرئ چې دا فنکشن ډیکلریشن تاسو په دې دننه فنکشن مین فنکشن کې هم کولی شئ، دې ځای کې هم کولی شئ. صحیح ده؟ دې ځای کې صحیح ده. او دې نه وروسته بیا فنکشن کالینګ وکړئ او همدارنګه داسې هم کولی شئ چې د فنکشن ډیفینیشن څه شی وکړئ. د فنکشن ډیفینیشن کنټرول ایکس کې او دلته یې د مین فنکشن نه بره ویسئ او دا چې کې د فنکشن ډیکلریشن به تاسو سره ختم شي. دې ځای کې بیا تاسو ضرورت نه وي. نو همداسې کار کوم زه چې کوم دغه فنکشن ډیفینیشن دلته جوړوم. دوه برخې باندې مې کې ګوره او فنکشن کالینګ فنکشن ډیکلریشن برخه اوس موږ سره ختمه شوه. خو که چېرته تاسو داسې نه کول غواړئ، درې واړه برخې کول غواړئ پکې، بیا به دلته فنکشن ډیکلریشن ورکوئ، فنکشن ډیکلریشن وکړئ، دلته فنکشن ډیفینیشن وکړئ د مین فنکشن نه ښکته او دلته په مین فنکشن په دننه به چې کوئ فنکشن کالینګ وکړئ. اوس فنکشن ډیفینیشن دپاره راځم دلته چې کومه فنکشن ډیکلیر کومه، خو زه هماغه خپل د زاړه میتود باندې کار کوو. فنکشن ډیکلریشن دلته فنکشن ډیکلیر کومه، خو ستاسو شک لرې کولو شوبې لرې کولو دپاره څه شی کوم، اول ډایرکټ مین فنکشن دلته فنکشن خپل دلته ډیکلیر کومه. اوس فنکشن موږ سره ضرورت یې څه شی دي چې ارګومنټس وي خو ریټرن ټایپ دې نه وي. ریټرن ټایپ موږ سره چې نه وي نو مطلب وایډ ده. وایډ مطلب نل نه وي هیڅ. ریټرن ټایپ مطلب یو ویلیو نه ریټرن کوي، نمریک ویلیو، یو ایکسپریشن پکې اریتمټیک ایکسپریشن یا یو حسابي عملیه پکې نه اجرا کیږي. صحیح ده. موږ سره صرف خالی ریټرن کوو، موږ ښه وایډ ریټرن کوو. نو د دې لپاره زه چې کوم وایډ کوم او وایډ کې زه ورته وایم چې راشه ډسپلی بیا واخله او ډسپلی کې چې ورکه زه وایم چې دې کې باید موږ سره چې شی وي. نه ډسپلی نه اخلم، زه ورته وایم چې ملټیپلای نه یم واخیستم. ملټیپلای کې ورته وایم چې فلوټ او فلوټ. موږ سره به دوه ارګومنټس یا همدارنګه دلته باډي جوړوم، سوري همدلته باډي جوړوم. زه ورته وایم چې دوه ویلیوګانې باید اخلي. صحیح ده. فلوټ نمبر 1 and float number 2. دوه ویلیوګانې موږ اخلي چې د فلوټ ټایپ دي. ټایپ یې څه ده؟ فلوټ ده نمبر 1 او فلوټ ټایپ نمبر 2. اوس د ارګومنټس موږ سره چې موجود شو، ګوره دوه ارګومنټس فلوټ نمبر 1 او فلوټ نمبر 2. دې ارګومنټس دپاره اوس راځم دلته اکچوال کوډ لیکم. څه شی لیکم؟ فنکشن ډیفینیشن ده که نه، اکچوال کوډ لیکم دلته. که چېرې د فنکشن ډیفینیشن تاسو دلته نه کوئ، دلته هم کوئ شئ، خو ستاسو پروف دپاره زه دلته کوم. سی اوټ که سی اوټ کې موږ ته وایي چې ښه نمبر 1 ملټیپلای نمبر 2 لاین. داسې هم کولی شئ او همدارنګه دا په یو ریزلټ کې سټور کولی شئ. کنټرول ایکس کا دلته چې که یو بل فلوټ واخله، فلوټ کې ریزلټ واخله، ریزلټ از ایکوال ټو همدا پیسټ کا نمبر 1 ضرب د نمبر 2. زه وکړه چې ملټیپلای پې کوم، ملټیپلیکیشن پې اجرا کوم او بیا چې پرنټ کا، بیا دلته ریزلټ پرنټ کا. کار اسانتیا دپاره چې کوم دا زه باسم او دې ډایرکټ زه نمبر 1 نمبر 2 دلته ضرب کوم او سی اوټ کوم، یو انلاین واخلم. ښه کوډ موږ سره چې ایښی موږ وایو چې که چېرې نمبر 1 او نمبر 2 یوزر فنکشن کالینګ کې ورکړل نو موږ سره باید څه شی وشي؟ باید هغه ویډیوګانې دلته راشي او دې ځای نه دلته نمبر 1 نمبر 2 ضرب شي، فلو یې ګورئ ښه فلو، او بیا ریزلټ کې سټور شي او ریزلټ موږ سره پرنټ کړي. نو دلته راځم ډایرکټ هغه ته مین فنکشن ده. مین فنکشن کې ما ورته ویلي چې سی اوټ کله ضروري وي؟ کله چې موږ سره دلته یو نمریک ویلیو را روانه وي، ریټرن ټایپ وي دلته موږ سره. نو دې کې ریټرن ټایپ نشته. ګوره ریټرن ټایپ موږ سره ګوره که چېرې موږ سره ریټرن و، دلته یو ویډیو ریټرن کېده، بیا به چې کوو دلته موږ ریټرن سټیټمنټ لیکه، داسې ریټرن سټیټمنټ لیکو، ریټرن کوم ریزلټ ریټرن کوو ورته داسې. خو دلته موږ سره ریټرن ضرورت نشته. ولې؟ ځکه چې دلته ټایپ یې وایډ ده موږ سره. سمه ده. نو وایډ کې به تاسو چې کې ریټرن هغه کوم ریټرن سټیټمنټ چې و هغه به تاسو نه لیکئ. صحیح ده. ریټرن کې ورډ ویلیو به نه ریټرن کوئ.
نو دلته سی اوټ کې ضرورت نشته، نو دلته وایي چې فنکشن کالینګ دپاره فنکشن نیم منشن کول دي. ګوره همدغه کاپي کوم زه دلته راغلم، ګوره دا مې چې که دا مې دې ځای نه کاپي که دلته راغلم او دا مې پیسټ که ستاسو د هغه دپاره دا چې کوم دا پیسټ که. اوس دلته دغه ارګومنټس موږ سره چی دغه دوه ارګومنټس موږ سره انیشیالایز کول دي د دوه ویریبلې فلوټ نمبر 1 او فلوټ نمبر 2. اوس دلته چې کومه ویډیو هماغسې به انیشیالایز کړي. زه ورته وایم 5.0 او بل چې کوم 10.0 دا موږ سره چی شي فلوټ ویډیوګانې شوې که نه. فلوټ موږ سره چی وایم فلوټ ویډیوګانې موږ سره مطلب اشاریه عددونه ګوره 5.0 یا 10.5 کم او دا 5.5 کم. نو دا به څه شي 5.5 او 10.5 د دې مجموعه به اوس وګورو. اوس دا کمپایلر ګوره 50.15 ښه 5.5 ښه دا که چیرې زه صفر کم واپس فلوټ نمبر 1 فلوټ نمبر 2 0 کمپایلر رن کم ګوره 50 شول. دا ولې ریزلټ یې موږ سره صحیح نه ده. نو دې ریزلټ دپاره زه وایم چې څه کې غلطي ده موږ سره کمپایلر ته راشم. کمپایلر کې خو څه مسله نشته. ایررز پکې موجود نه دي. نمبر 1 نمبر 2 سی اوټ د 5 ورکوم 10.0 سره جمع کوم ضرب کوم. او بالکل ضرب دی کنه ضرب عملیه ده. 5 ضرب د 10 نو بالکل 50 کیږي. صحیح ده. زه ډېر وبخښئ ما ویل لکه جمع کیږي دا. نو دا پروګرام موږ سره صحیح شو. صحیح ده. کله چې دغه 5.0 دې ته کې ورسره موږ وخېجولې دا مطلب د کوم دغه ویریبل مې انیشیالایز کړي دا نمبر 1 مو په 5.0 او نمبر 2 په 10.0 باندې انیشیالایز کړ او بیا راغله چې نمبر 1 او نمبر 2 چې شو یو بل سره ضرب شوې او ریزلټ کې سټور شوې او د پرنټ شوې په سی اوټ کنسول کې پرنټ شوې بیا چې نو دا فنکشن کالینګ وشو. نو دې ځای پورې راغی او دې نه وروسته موږ سره دویم قسم موږ سره function with no arguments in a return type. function with no arguments and return type. function with no arguments in return type مطلب چې function return type وي خو دغه arguments نه وي. ښه دا ګوره د ډیکلریشن بدل د تاسو سره وکړم. صحیح ده. تاسو ته پروګرام اسانه شي. نو د ډیکلریشن دپاره راځم دلته وایم چې انټیجر ښه د فلوټ اخلم دا په ریټرن ټایپ یې فلوټ زه وایم چې څه وکړه فلوټ minimum ښه یا subtraction کوم. subtraction کې چې کوم دلته arguments ورته نه اچوم. صحیح ده. ګوره موږ سره اوس ریټرن ټایپ شته خو arguments نشته. صحیح ده. دا دریم قسم شو. ګوره دریم قسم کې اوس څه کوم همدغه فنکشن هوبهو هماسې لیکم فلوټ subtract او باډي ورته جوړم. په دې باډي کې اوس چې کوم کوډ اچوم. کوډ کې څه شی ورته اچوم زه ورته وایم چې مثلا انټیجر a فلوټ a and b مې واخیسته. زه ورته وایم چې فلوټ a او b مې واخیسته. زه ورته وایم سب او فلوټ په دلته چې کوم اوس ریټرن لیکم. ریټرن کې ګوره ډایرکټ تاسو ما ته ورته ویلي چې کوی شي او همدارنګه یو بل ویریبل د فلوټ په نامه واخلئ او فلوټ کې چې ریزلټ په نامه واخلئ او ریزلټ کې a څه شی کوي a ماینس b کوي او بیا څه شی کوي دلته ریزلټ سټور کوي. دې ځای کې دغه ریزلټ څه شی کوي کاپي کوي او دلته پیسټ کوي او دلته یو سیمیکالن ته ضرورت ده. نو دا به چې کي دا موږ سره د ریټرن څه ریټرن کي دلته به موږ سره a او b به چې ریټرن شي دې فنکشن ته. اوس دې کې دې دپاره زه راځم دغه a او b خو به مطلب اماده کول پکار وي که نه. نو دې کې به څه کي دلته به سی اوټ واخلم او سی اوټ کې ورته وایم چې انټر سی اوټ کې به ورته وایم چې انټر
first value enter first value دا میسج موږ در واخلي سی ان شي موږ سره a سی اوټ به شي موږ سره چې زه ورته وایم چې enter second value ګوره پروګرام کره ښه کېږي څه ده ان لاین ان که موږ سره b او بیا څه کېږي اوس زه راغلم دغه فنکشن مې چې که دا فنکشن دغومره کاپي کومه ګوره نیم فنکشن نیم کالینګ دپاره او همدارنګه پیرامیټرز چې کوم پیرامیټرز پکې پکار وي اوس موږ سره ارګومنټس نشته او ریټرن ټایپ یې فلوټ ده اوس دا ریټرن شو موږ سره ښه اوس څه شی وایي اوس A او B مې ورکړه او A نه B ماینس شه او موږ سره څه شي ریزلټ موږ سره ریټرن شه اوس دلته موږ ته ووایي چې سی اوټ که موږ سره the result is the result of A minus B. The result of A minus B is equal to what? Subtract. See that? Function call شوه او دلته سیمیکولن لګاو دا پرنټینګ ضروري ده موږ سره د فنکشن ولې ځکه چې د فلوټ یو ریټرن ټایپ موږ سره موجود ده او دا ریټرن ټایپ چې د A minus B مطلب دغه اریتمټیک ایکسپریشن یو ریزلټ ده اوس دې په ځای ما درته ویلي که چیرې تاسو دا ډایرکټ ورته پاس کوئ ډایرکټ هم ورته پاس کولی شئ ګوره دا کنټرول ایکس کوم اوس زه چې کوم دا ریټرن او هغه دواړه ختمومه دلته ډایرکټ لیکم چې ریټرن A minus B دا قوسونو کې هم کولی شي A minus B داسې به شي ګوره موږ سره فنکشن کال شوه فنکشن کالینګ موږ سره چې شه فنکشن کالینګ موږ وایي چې فلوټ A او B اول به موږ ته میسج کوي چې اول نمبر ورکړه A نمبر ورکړه او بیا دویم نمبر ورکړه دویم ویډیو چې او د اول ویډیو نه دویم ویډیو ماینس میسج به راشي بیا موږ سره چې شي دا فنکشن کې به هغه کوم ویډیو چې لاسته راغلی هغه به موږ سره پرنټ شي فلو یې دا وه مثلا زه وایم چې 10 واخله او بل موږ سره 15 واخله نو جواب به یې څه وي 10 منفي 15 نو 15 به وي ګوره the result of A minus B is equal to 5 انشاءالله چې دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ په دې پروګرام باندې ګوره دا پروګرام فلو څنګه ده موږ سره د پروګرام فلو موږ سره داسې ده ګوره موږ سره به چې فنکشن کال شوه فنکشن کالینګ نه وروسته سبټراکټ فنکشن ته راغله فنکشن کې موږ سره ریټرن ټایپ فلوټ ده فلوټ کې A minus B ده اوله ویډیو مې 10 ورکړه دلته نو A کې 10 سټور شوه او B کې مې څه ورکړه 15 ورکړه B کې نو B کې 15 سټور شوه A منفي B A مطلب د 10 نه 15 ماینس شول او ریټرن شو ریټرن دې فنکشن ته راغله اوس دې فنکشن کې موږ سره څو پرته دي 15 پرته دي نو سی اوټ شي د ریزلټ اف A minus B is equal to 5 دا موږ سره پرنټ کړ او راځم ګوره دریم قسم چې کومه نو موږ سره وایي چې فنکشن with arguments and with return type دواړه موږ سره باید موجود وي لکه څنګه چې په اول پروګرام کار کړی دا راځم ګوره اندغه فنکشن چې کوم اندغه فنکشن بیا استعمالوم اوس دې کې چې کوم زه ګوره ریټرن ټایپ موږ سره موجود ده همدارنګه زه اوس څه شی کوم هغه ارګومنټس چې موږ دلته څه شی کړل کنټرول زیډ ګوره کنټرول زیډ کوم ده دغلته مې انیشیالایز کړل مطلب دغلته مې ورکړل او دلته مې میسج واخیستل ترېنه دا زه وایم چې که چې همدغه ارګومنټس زه دغلته واخلم باید دلته موږ سره اماده شي د کوم فنکشن چې د فنکشن ارګومنټس کالینګ کې باید موږ سره اماده شي د یوزر لخوا اوس دغه خاطر لپاره دا چې کوم دا کنټرول ایکس کومه او دا هم چې کوم دې ځای ختمومه A minus B خو شو اوس دلته راځم دغلته ورته وایم چې انټیجر سو فلوټ اینډ فلوټ او همدارنګه بیا راځم وایم هو پروګرام کوم خو دې ارګومنټس او هغه دواړه پکې اچومه انټیجر فلوټ A فلوټ B اوس دلته چې شي فلوټ A او B کله چې فنکشن کال شي ګوره اوس په دې سی اوټ ته هم ضرورت نه وي سی اوټ ته به ضرورت وي سوري بخښنه غواړم سی اوټ ته به ضرورت وي خو دې نه مخکې زه سی اوټ نه فنکشن نه کال کوم فنکشن کالینګ نه مخکې زه چې کوم زه به د A او B ویډیوګانې راولېږم خو دلته ډایرکټ نه رالیږم ما ورته ویلي چې موږ نه باید یو میسج واخلي لکه څنګه چې مخکې کنسول کې موږ ویلې وایي چې سی اوټ انټر فرست ویډیو او سیکنډ ویډیو او بیا A او B کې هغه ویډیوګانې سټور شي او هغه بیا دلته ماینس شي او ریټرن شي هغه فنکشن ته نو دې لپاره راځم دلته چې کوم دلته اسانه ورته وایم هماغه کوم کار مې چې مخکې کاپی کړی و زه وایم انټر فرست ویډیو A کې سټور کړه او انټر سیکنډ ویډیو B کې سټور کړه اوس دا ویریبل موږ سره موجود نه دي دا ویریبل بل جدا کریټ کړه انټي float A and B float A float B
اوس ګوره دوه دانې ویریبل موږ سره ډیکلیر شوې او د ویریبل ډیکلیر نه وروسته موږ سره میسج به راشي او دلته به چې اے انیشلایز شي مطلب موږ به یو ویلیو پکې واچو او دلته انټر سیکنډ ویلیو سی ان به کوم سره دویمه ویلیو په بي کې او دلته به څه شی پاس کېږي ورته دلته به څه شي کې فنکشن کالینګ ته به اوس راځي ګوره اوس فنکشن کالینګ ته ګورئ سیده فنکشن کالینګ کې اوس دلته چې کوم فنکشن سی اوټ کوم ځکه چې موږ سره ریټرن ټایپ د ریټرن کی ویډیو هغه ویډیو چې ریټرن شو کله چې دا فنکشن زه کال کوم څه شي subtract او دلته چې کوم ارګومنټس ورته وانه شم او ښه دلته اوس ما کلیک کړ ارګومنټس موږ ګوره مخکې کار کوي موږ سره کمپایل کوم اوس ګوره وایي ارګومنټس موږ سره ضرورت ده چې فلوټ ا او بي موږ سره ویډیوګانې دي مطلب اوس زه ا ورکړه او بي ورکړه کوم چې ما دلته د یوزر نه د میسج په تر سره سی ان په تر سره اخیستي دي هماغه پروګرام موږ سره جوړ شو درځم د کمپایل ران کوم ګوره موږ سره چې وایي لاس مې واخیسته ولې ویډیو دویمه ویډیو ما 15 واخیستله بیا موږ سره چې شي 15 جواب راغی موږ سره د لاس نه 15 منفي شه ګوره دا کار موږ سره څنګه وشه مته وی چې فلوټ ا او بي دوه ویریبل مې ډیکلیئر کړی انټر فرست ویډیو ا کې مې ویډیو واچوله او انټر سیکنډ ویډیو بي کې مې ویډیو واچوله او بیا سی اوټ کې سبټریکټ کال فنکشن مې کال کړه ا او بي ته مې هغه 15 او 15 ویډیوګانې ګوره ته مثلا دا ما ګوره د سی ان په تر سره واخیستلې بغیر دې نه چې مطلب یوزر ته انپټ مطلب ډایرکټ وخیجو ویډیوګانې ډایرکټ خېجول نه مخکې ما چې دلته مې ویډیوګانې د یوزر نه یو میسج واخیسته او هغه مې سی ان کړی دی اوس د ایک سره 15 پروت کنه بي کې سره لاس ایک سره لاس پروت بي کې سره 15 پروت نو موږ سره برای شي چې کې ایک به 15 پروت لاس پروت شي او بي کې سره 15 نو لاس منفي 15 جواب شه نو ریټرن شه هغه جواب موږ سره شي د فنکشن ته اوس د فنکشن موږ سره 15 پروت 15 موږ سره سی اوټ په تر سره پرینټ شو او دا د نن ورځې پروګرام او بل پروګرام کې به ان شاء الله را روان کار کوو والسلام